بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله مې خوشحال قدرمن لره دوستانو، اتم سبق دی. کېدای شي تاسو هغه تیر سبقان ښه په خوند سره زده کړي وي، ځکه هغه سبقان چې وه د الفابیټس او د هغه سره اړوند سبقان وله چې د دې دپاره وه چې موږ بیا وکول سو چې انګریزي خط په خپله ووایو. نو دوستانو که چیرې تاسو هغه زده کړي وي نو تاسې به اوس انګریزي کتاب یا انګریزي ورځپاڼه خط تاسو په خپله ویلی سي. دوستانو نن سبقه ته راځم. په نن سبقه کې 5 شیان درته ښیم. هغه 5 شیان چې دي د دې سره سخت تعلق لري، سخت ضرورت ورته شته، ځکه چې موږ جملو ته داخلیږو. په جمله کې دا 5 شیان سخت ضروري دي چې د یو چا به زده وي. که چیرې زده نه وي جمله کې بیا موږ کار نسو کوی، موږ خبرې نسو کوی. هغه 5 شیان چې دي اسم دی، فعل دی او ضمیر دی، حرف عاطف دی او صفت دی. دا 5 شیان پیژندل ضروري دي. اسم چې دی، اسم هغه شي ته ویل کیږي په انګلیش کې اسم نان. د اسم نان معنا اسم. دا څه معنا؟ دا معنا اوس مثال د دې قلم دپاره نوم یې قلم دی. دا قلم ته چې قلم وایو دا د قلم دپاره نان دی. نان د قلم نان چې دی قلم. او د دروازې دپاره اوس پر دروازه چې موږ دروازه بولو دا د دروازې نوم چې دی دا نان دی، دا اسم دی. موبایل باندې چې دا نوم پروت دی دا نان دی. او دغه رقم پر هر شي باندې چې یو نوم پروت دی، مثال عبدالله دی، عبدالله باندې دا نوم دا د نوم دی، دا نان دی. دا اسم دغه شي ته ویل کیږي چې پر یو شي باندې پروت یو شی په یادیږي، دې ته نان ویل کیږي. نو نان باندې خدای دې وکړي چې ستاسو سر په خلاص شوی وي. زه دلته مثال هم درکوم بیا. نو اول نان ضروري دی. نان وایي اسم ته، اسم وایي و نامه ته. د یو شي نوم پر هر شي چې یو نوم پروت دی، مثال موټر موږ په پښتو کې موټر بولو، دا موټر نان دی د دغه موټر دپاره. دروازه موږ دروازه بولو، د دروازې دپاره دغه نان دی. کتابچه موږ کتابچه بولو، دا د کتابچې دپاره نان دی. یعنی د دې نوم دغه دی. اوس چې زه تا ته وایم قلم راواخه، ته به دا شی ماله راوړې ځکه دا د دې نوم دی، ته په دغه نامه پیژنې. او زه تا ته وایم موبایل راواخه، ته به ماله موبایل راوړې ځکه دا د دې نوم دی، ته په دغه نامه پیژنې. نو دغه نان چې دی دا دغه شی دی چې پر یو شي باندې پروت اسم نوم دې ته نان ویل کیږي. او بل ورب دی. ورب وایي و فعل ته. فعل هغه شی دی چې په دنیا کې یو کار کیږي. کار په ټوله دنیا کې چې کم کار کیږي دې ته فعل ویل کیږي. مثال یو سړی دیوال وایي، دا دیوال وهل فعل، خط لیکل فعل، ځغستل فعل، خوراک کول فعل، خندل فعل. دا ګرده فعلونه دي چې هر کار کیږي دې ته فعل ویل کیږي. نو دا په انګلیش کې دې ته څه شوی؟ ورب. ګوره دا الفاظ زه درته یادوم، دا تاسې د ځان سره په خپله کتابچه کې نوٹ کړئ، یعنی ویلې کړئ په خپله کتابچه کې په دغه ترتیب باندې. بیا زه تاسو ته داسې نه وایم چې تاسې فعل ولیکئ، بیا به زه تاسو ته وایم ورب ولیکه، نان ولیکه، ضمیر ولیکه. دا کم شي دپاره چې زه نوم اخلم هغه به زه تاته در یادوم، تاسې به هغه بیا پر هغه ترتیب باندې لیکئ، بیا به په ډېره اساني سره سر په خلاصیږي. نو دوستانو په ټوله دنیا کې چې یو کار کیږي دا فعل دی. چې په ټوله دنیا کې کم کار کیږي دې ته فعل ویل کیږي. په فعل مې کیدای شي سر اوس خلاص شوی وي. او بل فرونان چې بیا دی هغه اسمي ضمیرونه. اسمي ضمیر ته چې ویل کیږي فرونان. ضمیر بیا دا شی دی چې اوس یو اسم ولو، اسم خو ما تاسو ته وښوی، یو ضمیر ولو. ضمیر بیا دا چې دا دی چې اسم نه ذکر کوو پر هغه ځای باندې، لکه اوس موږ په پښتو کې وایي هغه، دا، زه، ته، دوی. دې ته اوس په پښتو کې موږ هغه وایو، نوم یې نه یادوو. مخکې خو به موږ یادوي چې احمد دا کار وکړي، مخکې به موږ یادوي چې عبدالله دا کار وکړي، مخکې به موږ یادوي چې تا دا کار وکړي، ته پلانه یې تا دا کار وکړي. اوس موږ څه شي یادوو؟ دې ته وایي ضمیر، یعنی هغه دا کار وکړي، تا دا کار وکړي، ما دا کار وکړي، موږ دا کار وکړي. دې ته ویل کیږي ضمیر. دې ته ضمیر ویل کیږي. په انګلیش کې ورته وایي فرونان. سابجکت فرونان هغه ضمیرونه دي چې هغه په فاعل کې اکثریت استعمالیږي. ضمیرونه چې دي فرونان ډیر دي، ځکه مفعولي ضمیرونه هم شته. زموږ ضرورت اوس یوازې و فاعلي ضمیرو ته دی. فاعلي ضمیرونه موږ ذکر کوو، دا ته ویل کیږي فرونان. او بل کانجکشن ویل کیږي حرف عاطف ته. حرف عاطف دې ته ویل کیږي. مثال یو توری په بل پورې تړل، زرالم او عبدالله رالی، دا او دا حرف عاطف دی. زه او عبدالله او احمد دا رالو. ګوره زه
او عبدالله دا او چې رالی دا حرف عطف دی دا او چې رالی او احمد دا حرف عطف دی حرف عطف دا ته ویل کېږي چې دا دواړه سره مشلول په دې او باندې کېږي زه او پلانی دې ته څه شی ویل کېږي دا په میان کې او دې ته حرف عطف ویل کېږي نو دې ته کانجکشن وایي کانجکشن دغه ته حرف عطف ویل کېږي په انګلیش کې کانجکشن او موږ په عربي کې حرف عطف ورته وایو او بل ایجکټیو چې دی دا ویل کېږي و صفت بیا موږ څنګه پیژنو صفت دا شی دی ګوره دا قلم سپین دی دا سپینوالی د دې صفت دی دا دروازه توره ده دا توروالی د دې صفت دی دا پلانی سړی ښه اخلاق لري دا اخلاق د ده صفت دی دا پلانی ښه جوړول کوي دا جوړول د ده صفت دی ګوره هغه صفت دا لمر ښه روښانه دی دا روښانتیا د ده صفت دی دا اسمان ښه شین دی دا شینوالی د ده صفت دی ګوره صفت هغه شي ته ویل کېږي چې هغه د هغه شي د نامه سم غیر شی وي په هغه کې اوس ښه والی اوس عبدالله اخلاق لري عبدالله ښه معلم دی دغه علم صفت سو د اخلاق صفت سو دغه ته څه شی ویل کېږي دا صفت بلل کېږي دا 5 شیان تاسې یاد کړئ د ځان سره مثالونه زه د ټولو درکوم نان ورته ګورئ نان د نان مثالونه دا د ما لیکلي دي تاسې ورته ګورئ احمد شمس نثار جمیل ګوره دا د یو چا دپاره نوم سو اسم سو خو د یو چا دپاره سو ده اوس یو څوک به دا وایي چې دا یوازې د انسان دپاره سو نه د هر شي دپاره اسم سته لکه ډور دروازه د دروازې نوم چې ډور موبایل دا اسم د موبایل سو کار د موټر نوم سو موټر ته موټر رالی کار او پین قلم دا د قلم نوم سو دا نان چې راځي دا اسم نان دا د هر شي دپاره راځي د یوه شي دپاره نه دی چې اوس د ذوي العقولو دپاره راځي نه د انسان دپاره به راځي د حیوان دپاره به نه وي د حیوان دپاره به راځي بیا به د نورو شیان دپاره نه وي چې پر دنیا هر شی دی چې یو څوک یې پیژني دا به په نامه پیژني دې ته اسم ویل کېږي دا به تاسې پر دغه ترتیب باندې د ځان سره ولیکئ او بل ورب هغه خو نان ولو اوس ورب ته ګوره ورب بیا څنګه شی دی ورب لکه کیکاپ وهل یو څوک وهل دا وهلو ته څه شي وایي کیکاپ ایټن وایي خوړلو ته خوړل روننګ یا راننګ دواړه صحیح دي دا وایي ځغستلو ته منډه وهل چابک تلل دې ته څه شي وایي راننګ چک وایي کتلو ته یو شی ګورې وایي دا چک که دا وګوره چک دا د پیل الفاظ پیل ما تاسو ته وختي وویل چې پیل هغه شي ته ویل کېږي چې هر کار په دنیا کې کېږي دې ته پیل ویل کېږي په دنیا کې چې کم کار کېږي هغه ته پیل ویل کېږي ګوره هر کار چې کېږي که هغه څوک موټر چلوي که څوک خاندي که څوک ژاړي دا ژړا کول دا خندا کول دا ټول مکمل دا پیل دی په دې باندې سر خلاص کړي چې پیل وایي په کار کولو ته بیا هلته ګرانېږي نه سر مې اسانه په خلاصېږي پرونانس یعنی سابجکټ ضمیرونه چې دي پرونانس سابجکټ پرونانس دا چې دي دا د دې دپاره یو نوم دی په دې باندې به تاسو پیژنئ چې سابجکټ پرونانس څه ته ویل کېږي دا اووه الفاظ دي ضمیرونه خو دغسې پرونانس چې دي هغه مفعول هم شته نو موږ یوازې اوس دا فاعلي ته ضرورت راځي چې هغه اوس موږ دستي په کلمو کې استعمال کو په جملو کې استعمال کو په خبرو کې استعمال کو دا اووه شیان دي دې اووه شیانو ته سخت زموږ ضرورت دی سابجکټ پرونانس دا اووه شیان دي اول آی ضمیر دی معنا زه و چې یو کار کوم خو زه به کوم موږ ته ګوره موږ دا کار موږ کوو یا دا کار زه کوم ګوره ضرورت رالی که نه رالی یا ته دا کار ته کوې
یور تاسو کوي. ګوره یور دا دواړه یو لفظ دی، صرف ته او تاسو په دې کې فرق راغلی، نور لیک یو سو، خالی آر پسې ولیکه یور. او بل هی معنا هغه چې دلته موجود نه دی. لکه موږ په عربي کې متکلم، مخاطب، غایب دې درو ته ضرورت لرو. دا درې شیان دي. خو یا به متکلم وي، زه خبرې کوونکی متکلم یم، زما دپاره کوم ضمیر ضروري دی؟ انا. موږ خبرې کوو، موږ سره ناست دا مجلس کوو، موږ بس کومې خبرې کوو؟ وی موږ. او تا چې غوږ راته نیولی دی ته یو، یا ته غوږ راته نیولی دی یور تاسو. ته او تاسو، یو ته او یور تاسو. صحیح سو؟ او بل د غایب ضمیر هی د پاره د مذکر غایب استعمالیږي. غایب هغه ته ویل کېږي چې دلته موجود نسته، موږ کې غایږو. هغه ته به موږ څنګه وایي؟ هغه چې دلته نسته، اوس ما او تا خبرې کوو، هغه پلانی، موږ به څه وایي؟ هغه دپاره به موږ هی استعمالو. که هغه ښځه و بیا به موږ څه استعمالو؟ بیا به شي استعمالو. شي هغه ښځه، شي. هی هغه مذکر، شي هغه مؤنثه. اوس د جمع دپاره چې بیرته د هغه غایبو کې جمع استعمالو، دی لفظ ته ګوره، دی هغه یعنی هغوی، هغه ډیر. او بل یو شی دی چې د غیر ذوي العقول دپاره ګوره، یو ذوي العقول دی، هغه دغه شپږ یا دغه اوه ضمایر چې ما درته ذکر کړو، دا د ذوي العقول دپاره استعمالیږي. او یو د غیر ذوي العقول دپاره چې هغه حیوانات او نباتات نور شیان کې راځي، لکه ایټ چې دی دا استعمالیږي د په حیواناتو کې او په نباتاتو کې، په نور مکمل شیانو کې د انسان بغیر دغه ایټ استعمالیږي. هغه که ژوندي شیان دي، که مړه شیان دي، ایټ به په هغه کې استعمالیږي. یعنې د عقله څخه خلاص شیان چې دي په دې کې ایټ استعمالیږي. دا صرف تاسې دغه الفاظ د ځان سره پر دغه ترتیب باندې یاد کړئ، لکه آی، وی، یو، یور، هی، شي، دی، ایټ. دغه الفاظ یعنی اوه الفاظ ضمیرونه د انسان دپاره ذکر سول، د ذوي العقولو دپاره. انسان ذوي العقول دی، عقل والا دی. او یو شی چې ایټ دی دا د غیر ذوي العقول دپاره، یعنی غیر ذوي العقول او غیر ذی روح دپاره ایټ استعمال سو. دا تاسې د خپل ځان سره ښه یاد کړئ. بیا به هلته تاسو ته چې ورکه سابجیکټ د متکلم ورکه، سابجیکټ د غایب ورکه، سابجیکټ د مخاطب ورکه، دا به تاسو ته بیا معلومیږي، درته مشکل به نه وي، درته اسانه به وي. دغه اوه ضمیرونه د ذوي العقول دپاره او یو ضمیر د غیر ذوي العقول او غیر ذی روح دپاره، دا د ځان سره یاد کړئ. دا ویل کېږي صفت ته. صفت زه به څنګه وایم؟ زه ښکلی یم، ښایسته یم، زه ښایسته یم. دا ښایسته چې دی دا زما صفت دی. زه ښایسته یم، هغه ښایسته دی، ته ښایسته یې. ګوره خو تاسې ضمیرونه زده کړي دي. چې مې زده کړي دي؟ آی بیوټیفول، زه ښایسته یم. او ته یعنی یو بیوټیفول. دا چې د جملو ته داخل سي ډېره درته اسانه کېږي. زه ښایسته یم. ګوره بیوټیفول چې ته وایي ښکلی، ښایسته، ښکلی، دې ته چې وایي بیوټیفول. او بل اسمان شین دی. دا شینوالی د اسمان دپاره چې دی صفت دی. ګرین سکای، شین اسمان. دا شینوالی صفت دپاره د اسمان جوړ سو. ګرین سکای، اسمان شین اسمان. ګرین معنا شین، سکای اسمان. اسمان دپاره اسمان هغه نان سو. دا ګرین د اسمان دپاره دا صفت سو. دومره په صفت باندې سر خلاص کړئ چې صفت چیش ته ویل کېږي چې زه په دغه وپېژنم. یو نان دی چې د دې دپاره نان فین، او یو د دې دپاره صفت دی چې وایټ سپینوالی دی. ګوره یو نان دی چې د اسمان دپاره نان دی لکه سکای، یو د اسمان دپاره صفت دی لکه ګرین شین. ګرین معنا شین، دا صفت دی د دې اسمان دپاره. او بل the door is open. دا اوفن څه معنا؟ the door is open، دروازه خلاصه ده.
دروازه خلاصه ده. The door is open. دروازه خلاصه ده. open خلاصوالی دا صفت دی د چا دپاره؟ د دروازې دپاره. دروازه خلاصه ده. څوک خلاصه ده؟ دروازه خلاصه ده. نو دروازې نوم خو نوم دی. دغه خلاصوالی صفت دی چې دا خلاصه ده دا صفت دی. نو دوستانو په دې کې تاسې کوشش وکړئ چې صفت، اسم، فعل، ضمیر دا باندې ستاسې سر خلاص. او بل کانجکشن. کانجکشن حرف عاطف ته وایي. ما تاسو ته وختي هم د دې مثالونه ذکر کړه په پښتو کې. دغه یو لفظ دی موږ راخستی دی. کانجکشن چې دی ډیر دی خو زموږ فی الحال ضرورت یو لفظ ته دی، نورو ته نه. نورو ته چې زموږ ضرورت راځي په هغه ځای کې ټول مکمل کانجکشن دپاره بیا علیحده سبق هم جوړوو چې زموږ ضرورت ورته راسي کانجکشن باندې بیا پوره سبق جوړوو که خیر و. اوس فی الحال زموږ کانجکشن کې یو لفظ ته ضرورت دی، اینډ. مثال احمد اینډ محمود. احمد اینډ جمیل. احمد اینډ دا اینډ چې دی اینډ دا حرف عاطف دی. احمد او پلانی. احمد او ته. ګوره دا الفاظ آی اینډ یو. آی خو تاسې پېژندلی دی چې آی ضمیر د متکلم دی زه. آی معنا زه. آی اینډ یو زه او ته. اینډ معنا چې شي او. زه او ته. آی اینډ یو زه او ته. په دې سبق کې دغه شیان چې ما تاسو ته وښول په دې باندې تاسې لږ کوشش باندې وکړئ. په جملو کې به بیا تاسو ته هیڅ مشکل نه وي. دومره خوند به پر واخلئ پر جمله باندې چې بالکل به تاسې بیا چې څومره ډېر سبق وي تاسې ته به خوند درکوي. دا ځکه چې تاسې به دا شیان پېژندل، اسم پېژنئ، فعل پېژنئ، ضمیر پېژنئ، صفت پېژنئ، کنجکشن پېژنئ، دا شیان یعنې حرف عاطف پېژنئ. دا به ټول تاسې پېژندلي. په راتلونکي سبق کې WH کوشن یو WH درته ښیم انشاءالله، او بل چې دی اګزلري ورب یا ټوبي ورب دا درته ښیم. دا دوه چې وپېژنئ بالکل به تاسې کولی شئ په جملو کې به داخل شي. کم الفاظ کم کلمې چې ورزونه چې مې درکړي دي هغه ورزونه یادوئ، په خپلو کتابچو کې لیکئ. داسې نه چې یو وار یې ولیکئ. مثال دلته دې ولیکل بوک، بیا دې پسې ولیکئ فین، بیا دې پلانې پسې ولیکئ. دغه بوک لاندې بس دغه لیکه کې دغه شیان لیکه، نور مه لیکه. دا مخ چې دې ډک کړي دا بل مخ بیا داسې دوه درې مخه خامخا ضرور لیکئ چې ستاسې خط باندې پوخ شي، ستاسې ترتیب باندې برابر شي. د خط طریقه مې هم درته ښولې وه، تاسې به کتلي. خوشحال او قدرمن اوسئ. دوستانو د دعاګانو په هیله مې یم انشاءالله موږ په ډېر مصروفیت په ډېر ستړي حالات کې موږ تاسو ته دا سبقان در رسوو. کوم ملګرو سره چې سبقان تېر سوي د هغو سره دا هیله کوو چې زموږ د یوټیوب د چینل سره تاسې کتلی سي یا زموږ د فیسبوک د پیج سره هم تاسې کتلی سي. هلته زموږ مکمل سبقان شته. په هغه ځای کې به هر سبقه ته خپل نمبر ورکول شوی دی چې اول دی، دوم دی، دریم دی، داسې ترتیب ورکول شوی دی. تاسې هلته هم کتلی سي. خوشحاله او قدرمن اوسئ په دغه نامه باندې چې دلته درته نشر کېږي، هلته هم په دغه نامه باندې دي. الله مو وساته. السلام علیکم ورحمة الله.